قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. په اسلام کې د منځ مقام او اهمیت یقینا په ټولو عبادتو کې الله رب العالمین منځ ته لوی مقام لوی اهمیت ورکړی دی او هغه هم دا دی چې الله رب العالمین په خپل عظیم کتاب کې د ټولو نزیات اوامر د توحید نه رستو د منځ په باره کې فرمایلی دي. دویم د الله رب العالمین د یو انسان د مسلمانانو په ورورۍ کې ال داخلي چې هغه انسان منځ کړي کچرته منځ کړي نوی هغه د مسلمانانو ورور نه دی. الله فرمای فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. که توبه ویسلا پوره منځ قائم کو زکات ورکستا سورونه دی په دین کې کنو نه دی. رب العالمین چې قران کریم کې د مسلمانانو او د مؤمنانو صفات ذکر کړي نو پای کې ډېر مهم صفت اقامت الصلاة د منځ پابندي ذکر کړي. قران کې الله فرمایي هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ور اولنې صفت د ایمان نرسته د منځ قیام ذکر کړي. لمنځ د اسلام دویم بهترین رکن دی د شهادتین نرستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د اسلام بنا په 5 ارکانو باندې ده. اول پای کې د لا اله الا الله د محمد رسول الله گواہی، دویم منځ پوره پابندۍ سره کول، دریم داغه نه چې د زکات ورکول، څلورم روزه، پنځم حج. یا په بعض روایتو کې روزه د زکات نه مخکې ده. نو دا یو بهترین رکن دی د ارکانو د اسلام نه، بلکې د ټولو کارونو سر د اسلام ستنده. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة. د ټولو کارونو سر خو اسلام دی، د اسلام نه په غیر هیڅ قبلیږي نه، او د ټولو د اصلاح د اعتقاد دین د کارونو ستن چې دغه منځ دی. دغه وجه د چې د دې منځ اهمیت هم دا دی چې ټول اعمال عبادت چې الله رب العالمین هغه زمکه تنازل ول او الله رب العالمین حکم راولېږي د غیر اعمالو د پاره، لیکن منځ چې الله رب العالمین پرز کو د لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو اسمانونو نبره د سدرۃ المنتهى نبره اوغته او الته ور باندې منځ پرز کو. لوی اهمیت د منځ دا دی چې دا د ټولو عملونو معیار دی. که منځ د انسان صحیح وي د ټول عملونو د الله په دربار کې صحیح لیکل کېږي، که منځ فاسد وي د ټول اعمال فاسد لیکل کېږي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه. اولنې هغه سیس چې بنده سره د قیامت په ورځ دا حساب کې دلی شغه منځ دی. فإن صلح صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. که چیرته د یو انسان منځ صالح شو د دې انسان ټول اعمال صالح لیکل کېږي، او که چیرته د یو انسان منځ فاسد شو د دې انسان ټول اعمال فاسد لیکل کېږي. دی اهمیت د وجه نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کړه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام اخرنه وصیت هم دا کړو الصلاة وما ملکت ایمانکم. پتا سو باندې منځ لازم دی، منځ او هغه څه چې تاسو خلاصونه دغه مالکان دي چې هغه تاسو مریان دي د دغه مریانو په باره کې د الله رب العالمین نوی لګي داغه سره بد وزه مکوي، بد سلوک مکوي، داغه سره ډیر خاص سلوک چلن وکي. الله رب العالمین په هر وخت کې په مانځه باندې امر کړی دی، د منځ په حفاظت باندې امر کړی دی. بعض اعمال د سړي چې په بعض وخت کې به انسان کوي، بعض وخت کې ساقط کیږي، لکه حج دی چې انسان غنی وي نو هغه به کوي، کچرته انسان فقیر شي هغه ته ساقط دی، زکات ته ساقط دی.
روزه د چې انسان بیمار شو روزه ته ساقطه د دغه فدیه به ورکړي لیکن د منځ په هیڅ وخت کې الله رب العالمین داغه معافی کړي نه دا او فرمایلی دي حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطى په منځ حفاظت وکي ولو او په بهترین منځ په مازیګر په منځ درمیانه منځ باندې ډېر زیات حفاظت وکي تر دې پورې چې یو انسان په سخترین حالت کې ګرځي jihad په سبیل الله کې دشمن ته مخامخ ولاړل یریږي په دې باندې چې قریب ده چې ماته باندې دشمن حمله وکي او ما نسو نابود کی په دې وخت کې الله د منځ فرضیت معاف کړه نه دی بلکې الله رب العالمین فرمای فإن خفتم فرجالا او ركبانا کتا سو په یروي نو پیدا روانسته منځ کوي یا په سورلې باندې استه خو منځ قضا کول نشته هر څومره چې انسان بیمار هم شي ډیر لوی حالت تم ورسیږي هغه به منځ کوي دی وجنه حدیث کې راځي عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ فرمای په ما د بواسیر بیماری وا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې صلی قائما په ولاړه منځ کوا فإن لم تستطع فقاعدا ک په ولاړه منځ نشي کولای نو په ناسته کوا فإن لم تستطع فعلى جنب ک په ناسته نشي کولای په اړخ باندې پریوز منځ کولای لکن منځ مقزا کوا دغه وجه ده چې د هیڅ عمل پر خودون کې ته الله رب العالمین او د الله رسول کفر نه وایي لیکن د منځ پر خودون کې انسان ته د الله نبی کفر وایي هغه فرمای بین الرجل وبین الشرك والكفر ترک الصلاه د یو انسان او د شرک او د کفر تر مابین د منځ پر خودل دي کومز یو انسان کو دا مسلمان دی کومز نه کو دا انسان بیخي مسلمان دی نه دغه د چې نبی علی السلام فرمای العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر اغه عهد او اغه وعده اغه زمواري چې زمنګو د دې کفارو تر مابین دغه منځ دی فمن تركها فقد كفر دا منځ چې پرې خو دغه انسان به کافر وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د مانځه تذکره وکړه او بیا یو فرمایل چې مانځه باندې حفاظت وکړه دا منځ به داغه د پاره رڼا وي داغه د پاره به برهان وي داغه د پاره به نجات وي وکانه یوم القیامه مع قارون وفرعون وهامان او ابی ابن خلف دا به په قیامت کې د مؤمنانو سره ملګری نه بلکې د قارون فرعون هامان او ابی ابن خلف سره به ملګری عبد الله ابن الشقيق العقيلي رحمه الله فرمای وكان اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه تركه كفرا غير الصلاه اس رسول الله صلى الله عليه وسلم ملګری چو صحابه کرام هغه به د هیڅ عمل پر خودلو ته کافر نه ویل هغه به کفر نه غنو سوا د دین چې منځ بچا پر خدای ته به کافر ویل د منځ په وجه باندې د انسان دین ته تحفظ ورکړی شوی که یو انسان لمونځ ترک کړي نو داغه د دین د پاره حفاظت نشته داغه د بدن د پاره حفاظت نشته داغه د جسد د پاره حفاظت نشته بلکې داغه وینه توي کول به حلال وي چې منځ پرې کی دیو جن نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ويعور الإسلام وقواعد الدين ثلاث عليهن أساس الإسلام د اسلام کړي چې دی او پاد د دین د قواعدونه هغه درې سيزونه دي چې هغه پرې خدل دا انسان هغه کافر کیږي وینه تو یو له حلالي یو لا اله الا الله دویم داغه نه پرزیمون دریم داغه نه روجا حدیث کې مرাজি نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا الله اله الا الله ان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه ما ته امر کړی شو چې خلکو سره او جنگیږم تر دې پورې چې لا اله الا الله او محمد رسول الله گواہی ورکي منځ پوره قائم کی زکات ورکي چې دا کار وکړو نو دوی زمنګ نه ما ویني او مالونه بچل مگر په حق د اسلام
او نور حساب د دوی په الله رب العالمین باندې دی. نو منځ د ټولو اعمالو نه ډیر مهم ترين منځ دی. الله رب العالمین دی زموږ استاد توجه مانځه طرف ته راوړی. امين.